अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو څنګه یې تاسو ښه ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې اکثر به خلکو تپوس کولو چې عمران شاه څه شو عمران شاه خو دلته ناست دی باقي به د عمران شاه وایي چې عمران شاه چېرته و او څه شو. جی السلام علیکم څنګه یې تاسو ښه خیر دی. او دا صحیح خبره ده چې ما اساس ډېر کمنټس په داسې راتله خو دا ده چې ډېر آیډیاز خلکو داسې جوړ شوي چې زموږ منځ کې غټ کلیش غټ ایشو راغلی دی. نو د دې په وجه خلکو ډېر کالز ډېر میسیجز کمنټس کړي نو او داسې واړه ایشوز راغلي خو بس دا ټیم ورک دی زموږ خپل کار دی خپل ټیم دی انشاءالله ورک به پروسس ساتو مخکې به پې کار کوو ما فني کنټینټ به وي ما هغه څه به وي او چې کوم مسلې خلکو بیان کړي چا به سویل نو داسې مسلې زموږ منځ کې غټې نه وې راغلې خو دا مثلا پروډکشن په سر یا داسې خپل پرسنل څه ایشوز وي هغې په باره کې مونږ داسې لږ ورک پرېښی وم کار هم جدا کړی نو د هغې په وجه مونږ دا لږ لیټ کو او انشاءالله نیکسټ چې کم وي نو هماغه فني کنټینټ به وي بلکې هغې نه به زیات وي که ستا څنګه خوښه بالکل او بله خبر دا ده چې تاسو ته ښه پته ده چې یو سړی مخکې ځي او بل یې خپې وهي نو انشاءالله مخکې مې لږ ډېر چانس خلکو ته ورکړی و داسې چانس به چاله نه ورکوو زموږ هماغه رانته یاري دوستي ده ګپ شپ دی او ټول کلاسمیټ یو بلکې یو ټیم دی ټیم ورکس دی انشاءالله ټول به هغې عباس دې باره ته څنګه سوی او لږ خیرات او اظهار دې وکړه پکې دې ځای کې بس همدغه ویم چې جګړه خو هر چېرته راځي لږې مسلې راځي روډیانو منځ کې راځي روډیانو کې هر یو کور کې دا مسلې راځي نو دا خو وړې خبرې دي بالکل نو انشاءالله واپس خپل ټیم به هماغه شان شي انشاءالله بلکې هغه نه به ډېر ښه شي نو تاسو به انجوای کوئ او دا ټیم دی دا دې پورې نه دی ټول ټیم چې وړوکی نه وړوکی رول والا کس وي که نه ټیم کې هغه سیم وي داسې نه دی چې فار ایگزامپل عباس په 1 نمبر دی زه په 1 نمبر یم عمران شاه په 1 نمبر دی بل په 1 نمبر دی ټول په 1 نمبر دی ټیم چې یو قسم نه وي که نه ټیم نه چلیږي ولې چې هغه مثال اوس چې زه 1 نمبر باندې یم زه چې ما سره دا نه زه دې ته خبره نه کوم زه خو دیوال ته نشم لګیا اوسېدی او دې سره چې زه نه یم دې سره چې زه نه یم یو بل سره نه یو ټیم ورکس صحیح دا ډېر زبردست خبره وکړه ځکه چې یو ټیم وي نو هله یو ورک کېږي ځکه چې مثلا زموږ ټیم در څو پورې ګیدر وي څو پورې یو ځای وي در هغه پورې موږ ټرای کوو چې کوم فني نه فني کنټینټ یې هغه راوړو او انشاءالله دا کم ریزسټنس چې راغلی او کم زموږ کار ودرېدلی نو د دې په بدله کې به آینده موږ دا کوشش کوو چې د دې په بدله کې موږ نور زیات فني کنټینټ راوړو او انشاءالله نور ویډیو او بله خبره انشاءالله د ټولو ممبرز جیبونو کې دا بس زه درشته نه ښیم ټسکې مې پکې لګولې ټسکې ما تاسو ټولې خبرې په ریکارډ کېږي ګورئ شیطانان ووایئ غورئ ښه ټولې خبرې مو ریکارډ کېږي که ما ته کوئ که دې ته کوئ که بل ته کوئ دا خبرې په ریکارډ کېږي د خلکو په جونو کې ګوتې مه وهئ که نه ظالمان دا څه کوئ یار نه انشاءالله نور ورک به زموږ فل فني وي او موږ به نور ټرای کوو چې کوم زموږ زوړ ورک و هغې نه به انشاءالله ټرای کوو چې نور فني کنټینټ او یو په ډبل فني کنټینټ راوړو انشاءالله او فلحال خو موږ هغه ته روان یو دوبۍ ته تا دې باره کې څه خیال دی نو بس الله هم په خیر بوتلی کو دا خو ډېر ښه خبره ده چې مثلا د سوشل ورک دی سوشل میډیا کار دی نو دې کې خو دا ډېره ضروري وي چې آوټینګ وشي یو نوی پلیس راشي او بل چې کوم ویورز وي هغې ته هم په کار وي ویورز چې وایي چې یاره عمران شاه دا نړلو نو بیا نو هلته خو ریسنټلی چې کوم مسله ده خیر دا به هم پته نه وي خو زموږ یونیورسټي کلاسز اوس ریسنټلی سټارټ شوي دي زموږ نیو سیشن سټارټ شوی زه بی ایس هیلث کوم پیرامیډیک سټوډنټ یم خپله نو د هغې د وجې خیر بس ونه شو خو انشاءالله نیکسټ ټایم به شي او د کلاسز د وجې یونیورسټۍ طرف نه دغه مسله راغله دا بی ایس هیلث کوي غریب ده وګوره ماشاءالله بس غریب ډېر زیات ماندار شوی دی خپل ځان هیلث خیال نه ساتي د خلکو خیال ساتي د عوام ډېر زیات خیال ساتي نو داسې چل دی که نه ملګرو چې دا کوم ورانې دی دا روډیانو منځ کې هم راځي اکثر زم کله د کوم د کیمره نیولې دا مې کشر ور دی دا هم کله په پوخ وهم بیا راته راشي چې مې راته راشي چې وسکه دا جګړې مګړې دا ګپ شپ د هر څه راځي په یاران دوستانو منځ کې هر چا کې راځي بس دا د هماغه ټیم دی انشاءالله او تاسو به ګورئ اپ کمینګ ویډیو کې به انشاءالله عمران شاه موجود وي والسلام